تازه خبر افغان کمانډویانو د مرګ په نوم ځانګړې قطعه جوړه کړې ده. دغه قطعې نه هېڅ دښمن ژوندی نه پاتې کیږي. دا چې دغه قطعې چیرته فعالیت پیل کړی دی او د چا لخوا سپانسر کیږي او جوړه شوې ده، په همدغه ویډیو کې ټول جزئیات راسره کتلی شئ. خو که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. کندوز لپاره د افغان ځواکونو داسې قطعه چې دښمن ژوندی نه پرېږدي. افغان کمانډویانو د مرګ قطعې په نوم تر ټولو ځواک جوړ کړی دی چې په وینا یې د کندوز ولایت کې به د طالبانو پر ضد عملیات کوي. دا قطعه چې غالبا د طالبانو د سرې قطعې پر ضد جوړه شوې ده، په اړه یې د شاهین 209 قل اردو پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلې. په وروستیو کې د دغې قطعې لخوا طالبانو ته په کندوز کې تر ټولو زیات تلفات اړول شوي دي. دا شاهین قل اردو د دغه ځواک د سختې روزنې خبر ورکړی دی او وایي د مرګ قطعه کولی شي چې هر سرتیری یې له ځان سره د 30 کیلوګرامه وزن یوسي، خو په ځانګړو عملیاتو کې هر سرتیری 80 کیلوګرامه وزن وړي. د شاهین قل اردو د ادعا له مخې د مرګ قطعې هر سرتیری کولی شي چې له 500 متره واټن څخه 3 مرمۍ پیر کړي او 3 واړه مرمۍ یې نیغ په نیغه په هدف ولګېږي. یعنی په ډیر استثنایی حالت کې شاید یوه مرمۍ خطا وخوري او 2 مرمۍ په هدف وولي. د شاهین قل اردو د ادعا له مخې د مرګ قطعې سره به په جګړه کې هیڅ دښمن نه جنګي اسیر نه نیول کیږي، ځکه چې په جګړه کې ورسره هیڅ ژوندی نه پاتې کیږي او دا قطعه د مرګ په نوم ده. درنو لیدونکو، په دې هیله چې د دغه نن ورځې دغه ویډیو به مو را سره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان ښه وخت.